د پښتو ډرامو اداکارہ خوشبو په خیبرپختونخوا کې په مرموز ډول وژل شوې ده. د پښتو ډرامو لوبغاړې خوشبو مړی د پښتونخوا په نوښار کې د کروندو په منځ کې موندل شوی دی. پاکستاني رسنۍ وایي چې نوموړې د وژل کېدو علت او دا چې د چا له لوري وژل شوی تر اوسه روښانه نه ده. د نوښار پولیس وایي چې د خوشبو مړی تر هغه وروسته د نوښار په خوشحال مقام سیمه کې په یوې کرونده کې وموندل شو چې دوی ته د یو جسد د پیدا کېدو خبر ورکړل شو. د خوشبو ورور شهریار د نوموړې د وژل کېدو په تور د 2 کسانو په ضد قضیه ثبت کړې او ویلي دي چې یادو کسانو خوشبو ته په کنسرټونو کې د ګډون او نڅا کولو په اړه خبرداری ورکړی و. پولیس وایي چې د یادې اداکارې مړی روغتون ته لیږدول شوی او د پیښې په اړه هم پلټنې روانې دي. پولیس هڅه کوي د پیښې عاملین ونیسي. پاکستان له هغو هیوادونو څخه دی چې افراطي ډلې پکې زیاتې دي او ډېر کله ښځې په ځانګړې توګه ښځینه سندرغاړې، نڅاګرې او فعالینې پکې په مرموز ډول وژل کیږي.